زړه مې سوی دی کباب دی ورکوی ژوندون ځان له یو عذاب دی ورکوی زړه مې سوی دی کباب دی ورکوی ژوندون ځان له یو عذاب دی ورکوی د انګور وي که د هرې بلا جوړ وي د انګور وي که د هرې بلا جوړ وي چې په نوم باندې شراب دی ورکوی محبت د تښتېدلي خوب تعبیر دی محبت د تښتېدلي خوب تعبیر دی د نیمګړي سوال جواب دی ورکوی السلام علیکم ګرانو کتونکو سلامونه او نیکې هیلې ومنئ پروګرام پیرزونې سره یو ځل بیا زه ستاسو کوربا محمد شاه خان دلکش اظهر یم ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده پروګرام پیرزونه کې همیشه دپاره موږ دا هڅه کړې دا زیار مو ویستلی دی چې د کار شاعران او د معیار شاعران راوچت کړو په دغې سکرین یا په دغې شی تاسو ته وښیو په دغې لړ کې نن راغلي شب قدر کتوزو ته زیت الرحمن عجیز صاحب را سره نن پروګرام کې میلمه دی تاسو به یې پیژنئ نن سبا د سوشل میډیا په شیشه باندې ډېر زیات ویډیوګانې د دې اپلوډ کیږي او ملګري ترې خوندونه اخلي ملګري یې خوښوي راځئ چې په پروګرام پیرزونه کې ورته هرکلی او ستړي مه شو السلام علیکم وعلیکم السلام محمد شاه دلکش صاحب ستاسو د ټیم ستاسو د پیرزونې د ټیم یو جهان مننه چې راغلی او مونږ مو دې ناستې قابل وګڼلو موږ سره مناستې را جوړ کړو ستاسو د پیرزونې د ټول ټیم یو جهان مننه عجیز صاحب پروګرام به مخ په وړاندې به وځو تپوسونه به درنه هم کوو او شعرونه به درنه هم اورو د پروګرام په شروعاتو کې را سره کوم غزل نیم شریکه چې خوندونه ترې واخلو شعرونه ستاسو د پیج دغه مینوال تړالی چې ارشاد چشي سیوا د بڼو سر لراشي چشي سیوا چشي سیوا د بڼو سر لراشي د اوښکو ساس کې مې څادر لراشي د هر چا لپې د ازغو ډکې دي د هر چا لپې د ازغو ډکې دي دلته به څوک د ګلو کر لراشي چې د یتیم بچي ژړا واوري نو کونډه رامنډه کې خپل ور لراشي د پیغلو زړونه چې مستی غواړي منګې راواخلي او ګودر لراشي مور ته یوې عجیز مې ډېر یادېږي کیدای شي دا د اختر لراشي ډېر ښه او مننه او څو شعرونه نور چې ارشاد د خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې د خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې مونږ ټول عمر خرڅ کړي دي دارو له میخه کې واه ډېر ښه د خلکو که ساتلي دي سیالو له میخه کې مونږ ټول عمر خرڅ کړي دي دارو له میخه کې زمونږ د حیا او د غیرت که داسې حال وي زمونږ د حیا او د غیرت که داسې حال وي کیدای شي چې څوک راوړي دي سړو له میخه کې واه ډېر ښه دی بیا ووایه زمونږ د حیا او د غیرت که داسې حال وي کیدای شي چې څوک راوړي دي سړو له میخه کې زما د قام د میاندو بېوسي هم د لیدو ده زما د قام د میاندو بېوسي هم د لیدو ده ازغونه یې جوړ کړي دي بچو له میخه کې واه ډېر ښکلی شعر دی مننه او هېڅ درد زما د سیمې د ظلمو اواز کې نشته هېڅ درد زما د سیمې د ظلمو اواز کې نشته راټول کې د وطن د ترانو له میخه کې د بل په مری غلی شي بیا خور سورکې ورکي د بل په مری غلی شي بیا خور سورکې ورکي ساتلې پښتنو د دشمنو له میخه کې مننه او عاجزه نزاکت د ښایستونو یو په دوه شي عاجزه نزاکت د ښایستونو یو په دوه شي نږدې چې کله راشي آینو له میخه کې ډېر ښه دی ډېر زبردست عجیز صاحب ډېره مزه یې وکړه مخکې به دې هم اورو خو یو څو سوالونه هم ضروري ګڼم عجیز صاحب دغه الفاظ چې کوم دي کوم دغه توري چې دي یا کوم دغه ټکي چې دي له مو کتابي شکل ورکړی دی او که نه مو دی ورکړی نو اراده مو ورته شته که نه او اراده خو مې شکر د ښه کلکه اراده ده خو د مقدار او د معیار د دواړو په الحال کمې دی او انشاءالله چې نورې هم څه ستونزې دي خو زما خپله زړه دا دی او دا مې خوښه ده چې زه په خپله باندې ملګري راته د کتاب دپاره ډېر ملګري الله دې قدر وکړي مسافر ملګري وي چې موږ درسره مرسته کوو نه زما کتاب ارمان دی خو دا ارمان مې چې زه په خپله باندې چاپ کړم او په خپله ګټه وټه باندې چاپ کړم صحیح الله دې وکړي چې ستاسو دغه ارمان پوره شي او زموږ هم ارمان دی چې ستاسو دغه شعرونه د کتاب په صفحو کې وګورو عجیز صاحب یو ډېر ښه اړخ ته زما ذهن لاړو تاسو وویل چې یار زما کتاب چې په معیار او په مقدار برابر شي نو زه به هله کتاب چاپ کوم خو ډېر داسې ملګري دي په نن سبا دور کې چې ډېر کم وخت کېږي ډېر کم عمر لري او د هغوی کتاب مارکیټ ته راشي په دغه باندې تاسو څه وایئ په دا خو دا چې خپله خوښه وي دا دې کې بعد د ډېرو ملګرو لاس وي او
مرسته وکړي هغوی یې ملاتړ شي په دې وجه چې دې مخکې لاړ شي خو که تاسو وګورئ زموږ ډېر ملګري چې بس کتاب چاپ کړي د کتاب نه پس بیا په ځای باندې ودرېږي نه بیا غزل وي نه یا بیا شعر وي نه یا بیا مرکه وي به دغه یو کتاب پورې هغوی محدود وي نو زه یم چې لکه کتاب له وخت ورکړي شي نو ډېره به ښه وي صحیح عاجز صاحب مخکې دې هم وروسته به راسره شریکوئ څو شعرونه نور چې د ښار خلک یې ټول په تماشه دی او اختر دی دا د ټولو مسافرو ته ډالۍ وي زما د اړخ نه او د عاجز صاحب د اړخ نه د ښار خلک یې ټول په تماشه دی او اختر دی یو ځوان په مزدورۍ باندې اخته دی او اختر دی سپین ږیري پلار یې یو شان د کټ خوا سره روان دی سپین ږیري پلار یې یو شان د کټ خوا سره روان دی نظر مې د یو ځوان په جنازه دی او اختر دی او شعرونه به کرانېږي خو مقطع یې داسې ده چې عاجزه د خپل کوره بهر تللی نشم یارېږم عاجزه د خپل کوره بهر تللی نشم یارېږم ولاړ راته ستا هر غم په کوڅه دی او اختر دی او دغه څو شعرونه نور د ملګرو لپاره چې د قبر په حاضر د دې ډیوې څه ضرورت و د قبر په حاضر د دې ډیوې څه ضرورت و ړندو ته په دیوال د آینې څه ضرورت و افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي افسوس دی چې سبا له به د بل خپو کې ټیټېږي ورک د شیدې سر ته د شبلې څه ضرورت و د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و مننه د خپلې بېوسۍ نه مې بلها کرکه پیدا شوه خانجي وې ستا بچي ته د بستې څه ضرورت و دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چرته رانغی دیدن خو دې پرېږده چې غږ دې هم چرته رانغی اشنا د دومره ډېرې فاصلې څه ضرورت و او سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجد ته د شپې څه ضرورت و مننه سحر چې په جرګه کې د غریب غوښو ته ناست یې ملک صاحب تهجد ته د شپې څه ضرورت و حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې حاجي شوې خو د خپل منافقت نه منې نه شوې ظالم ستا طواف ته د کعبې څه ضرورت و سحر نه تر ماښامه د عجز په انتظار و چې نه راتلې اشنا نو د وعدې څه ضرورت و ډېر ښه عاجز صاحب دا راته هم ووایه چې د یو شاعر د پښتنو په یووالي کې یا د پښتون د قوم یا د ژبې په خدمت کې څومره رول ادا کولی شي یا لوبولی شي د شاعر خو د پښتون لس یا د پښتون قام کې د شاعر ډېر غټ کردار دی خو هغه زموږ شان شاعران نه کم چې پوخان دي کم چې د خپل قلم صحیح استعمال کوي شعر داسې پکار چې هغه فرض کړه زموږ په کورونو کې زموږ مرکه یا ستاسو مرکه ستاسو پروګرام زموږ خویندې میندې ګوري نو چې پای کې داسې شعر نه وي چې هغه چاله ګوري چې هغه سترګې ښکته کړي پای کې داسې شعر پکار چې هغه زموږ خویندې میندې هم کتلی شي صحیح عاجز صاحب ستاسو د غزل ډېر زیات مینوال خو د دې تر څنګه ستاسو نظم هم ډېر زیات خلک خوښوي نظم را سره شریک چې زموږ ملګري ته خوندونه واخلي نظم خو به داسې یاد هم نه وي خو به هر حال زه څو شعرونه به ورته ووایم چې ما خو ډېر دغه نظم ویلی دی خو عنوان یې دی چې موږ بېعصري شو یتیمان پاتې شو زه چې ماشوم وم نازولی وم د چا بچی وم چاته ښکلې وم د چا بچی وم چاته ګران وم زه د چا د ژوبل زړه ارمان وم زه تل به یې زړه کې ارادې کولې پلار به مې ما سره وعدې کولې ته به د کور کلي رهبر جوړېږې پلار مې ویل ته به افسر جوړېږې ته چې د کور کلي رهبر جوړ شي پلار مې ویل ته چې افسر جوړ شي نه به بیا ګوډ او نه ټاټکي کومه زه به د کور مړي ژوندي کومه یو ورځ د مور نه یې په غلا بوتلمه د جیم سکول ته په ژړا بوتلمه هغه هم خپلې بېوسۍ له لاړه هغسې ښار ته مزدورۍ له لاړه اومه مشغول د دوی خبرو سره سکول نه راتلم چې د ملګرو سره زموږ په کور کې لویو وړو ژړل هم پکې ښځو هم سړو ژړل زه لا خبر نه ومه زه لا اوتر نه ومه چې ورداخل شومه په کور دننه ما وې قسم شومه په ګور دننه چې مې کاکا په غم ککړ ولیده ما مې داجي په کټ کې مړ ولیده
زما مې د حاجي په کټ کې مړ ولي د ترور مې په لاسو کې ازغي ماتول مور مې د لیچو نه بنګړي ماتول نه وې پرېږده چې زړې نه وې د رور په غاړه مې جامې نه وې د مور د خولې نه مې توبې وتلې لکه د واورو نه لمبې وتلې خور مې لا پوهه په دې سوال نه وه ځکه وړه وه لا د کال نه وه د اور لمبو کې مې ګلونه راښکل ما مې د پلار په مخ لاسونه راښکل ما ورته وې زما ټکجنه د حاجي راپاسه شابه د روژنه د حاجي زما د هر سوال جوابونه راوړه او راپاسه ما له کتابونه راوړه د ماشوم زړه نه مې ګیله ووته چې د حاجي مې جنازه ووته په اور دې ګډ کړم لیونی دې کړمه بېبې چې ځان ته رانږدې دې کړمه راته د یوې غږ وارخطا ونه کړې بچیه زړه کلک که ژړا ونه کړې ما ورته وکتل موسکۍ غوندې شوم په ځان پوه نه شوم لیونی غوندې شوم ما ورته وې زما نادانې بېبې ما ورته وې یا په ما ګرانې بېبې زمونږ د خلکو نه جدا نصیب و ما ورته وې زمونږ به دا نصیب و مونږ ارماني وو په ارمان پاتې شو مونږ بې عصري شو یتیمان پاتې شو مونږ بې عصري شو یتیمان پاتې شو پلار د ژوند د ټولو نه غټه سرمایه وي او د کومو ملګرو چې پلاران ژوندي وي نو هغې ته زه منت کوم زاري ورته کوم چې د هغوی قدر وکړئ د هغوی احترام وکړئ هسې نه چې دغه هستي یا دغه شخصیت نه وي او بیا تاسو ارمان کوئ بیا به رسره موقع نه وي نو پکار دی چې اوس له قدر او احترام او ډېر زیات عزت له وکړو حاجي صاحب پروګرام پیرزونې له دې وخت ورکړو زموږ دغه ایاسپزل داودزی صاحب ګرځي د پیرزونې مینوالو دپاره ښه شاعران ښه لیکوالان راوچتوي په دغې سکرین یې خلکو ته ښیي د دغې زیار ته یا دغې ستړیا ته په کوم نظر باندې ګورئ دا خو ډېره زیاته ښه هڅه کوي دوی او دویم چې لکه دا هر چا د وس کار هم نه دی تقریبا چې نن 2 کاله مخکې تاسو زما رابطې به کېدې د پروګرام دپاره خو څه به ستاسو مصروفیات و باقاعده ستاسو نه خو به هر حال نه و پاتې زما نه پاتې و زه به کله په ځای وم کله نه نو ایاز صاحب ډېره زیاته ستړې کوي او موږ ورته دعا ګویو چې الله پاک دې ورته همت ورکړي چې د خپل پروګرام د خپله ښځه مخ په وړاندې بوځي موږ یې ستاینه کوو یاره ډېره زیاته مننه حاجي صاحب په پروګرام کې مو راسره شریکت وکړو ناستې مو راسره وکړو پیرزونې له مو وخت ورکړو د دغې ناستې مو یو جهان مننه کوم چې موږ سره مو ناستې وکړو او مننه ستاسو په کار ده یاره چې تاسو دومره د لرې نه راغلي او په دومره مصروفه وخت کې ستاسو د پیرزونې د ټیم یو جهان مننه ډېره زیاته مننه ملګرو دا اوس زید الرحمن عاجز صاحب چې تاسو ته خوندور شعرونه واورېدل او عاجز زموږ خپل عاجز دی انشاءالله بیا به ورله راځو او بیا به شعرونه ریکارډ کوو تر تاسو به یې در رسو انشاءالله تر بل پروګرامه پورې ماله او زما ملګري ایاسپزل داودزي له ورکړئ اجازت چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ